इमारत इस्लामी जिंदाबाद, इमारत निजामी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې ما 11 کاله د مخه مځکه رانیوله په دې نیت چې زه پر دې باندې کور جوړوم، مکان باندې جوړوم، خو اوس مې نه کې پیدا چې کور مکان باندې جوړ کړم. اوس مې اراده سوه چې دا خرڅه کړم. نو آیا اوس پر د دې مځکې پر ما زکات سته او که نه؟ او که سته نو د څو وخت زکات به ورکوم؟ محترمه، د مځکې په باره کې په مسله تاسې ځان پوه کړئ. که چیرې یو څوک مځکه په دې نیت باندې رانیسي چې زه کور مکان پر جوړوم، پر دې باندې زکات نسته، چې هر څو کاله ولاړ. او دغه رنګه یې که چیرې مځکه رانیوله په دې نیت چې زه کور مکان پر جوړوم، وس یې نه کې پیدا باد کې یا وس لري هسې باد کې برته د خرڅولو اراده وکړله، نو هم پر دې باندې زکات نسته. زکات صرف په هغه صورت کې سته چې دی مځکه اول وار د خرڅلاو په نیت باندې رانیسي، نو ځکه هغه بیا د تجارت مال دی چې دی یې رانیسي، بیا وایي که ګټه پراله خرڅوم یې، دا تجارتي مال سو، نو بیا پر هغه وخت بیا زکات باندې سته. دا ستا په صورت کې زکات نسته باندې. ها که دې خرڅه کړه د هغه څه وروسته بیا چې څومره پیسې تاله رالې، که نور نصاب ته ته رسېدلی د هغه سره به یې ګټې کې زکات پې ورکې، او که نصاب ته نه یې رسېدلی چې دا پیسې تاله رالې، دا پیسې په خپله نصاب ته ورسېدې، نو بیا چې پر دې کال تیر سو بیا به ته زکات ورکوې. علامه مفتي محمد یوسف لودیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوه ستاسې مسایل او د هغه حل جلد نمبر 5 صفحه نمبر 105 په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 222 تاوای علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 122 دا غرنګ دور مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 222. والسلام. تاسو د دینی پوښتنو ځواب ورکړئ. مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.